بسم الله الرحمن الرحیم. د مرستو په پیج درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو ملګرو، د یتیمانو کورنیو د جملې نه یوې بلې داسې کورنۍ ته راغلی یم چې د دې ویډیو مخکې تاسې زموږ په ویډیوګانو کې لیدلې ده. د دوی پلار سرلیګون نومېده او د چین ولسوالۍ د پېښې په قریه کې په ډرون کې شهید شوی دی. 3 ورونه او 3 خویندې او یوه یې مور. دغه 7 کسه فامیل په اوس وخت کې دلته د ماماګانو سره اوسېږي. د دوی نیکه چې دی د هغې سره دوی اوسېږي او هغه هم خپل فامیل لري، بچي په خپله هم همدغسې د غربت په حال کې دي، خو دا هم په هغوی باندې په نن سبا وخت کې یو بوج دی. دغه ماشومان چې لومړی موږ د دې نه ویډیو وکړه او راغلي ورته مکتب ته هم نه تله، ستاسې په مرسته باندې موږ دوی مکتب ته هم ولېږل. د دوی کوم مشر ورور چې دی هغه په یو هوټل کې مخکې هم شاګرد او اوس هم شاګردي کوي. په هغه هوټل کې چې د تعلیم څخه هم بې برخې پاتې شو او په 200 کلدارې باندې هغه یوه ورځ په هوټل کې شاګردي کوي، یوه اونۍ او بله اونۍ کور ته راځي. موږ 2-3 ورځې هغې ته دغه ویډیو وروستی هم کړه، خو بیا هم چې نن ورځ د جمعې ده او نن هم دی کور ته نه دی راغلی، ځکه چې پردۍ مزدوري چې ده هغه ډېره سخته وي. نو د دې په خاطر راغلو او د دغو ماشومانو سره مو ناسته وکړه. هغه ورور چې کوم د بهر هېواد نه 3,000 افغانۍ مرسته کړې وه، د هغې د روپو نه مو 3,500 افغانۍ دې فامیل ته هم راوړې. اوس وخت کې ورکوو ورته. د دې تر څنګ موږ څو ځل په مخکې ویډیوګانو کې هم تاسې ټولو باندې غږ کړی و قدرمنو ملګرو چې ژمی را روان دی او ډېره سخته یخني ده په دې ساحه کې. تاسې باید د دغسې ماشومانو لپاره زموږ سره د کورتیو او د بوټانو دپاره مرسته وکړئ او موږ به دغه مرستې لاس په لاس دغسې یتیمانانو ته رسوو. د هغې ورور د مرستې نه مو 3,500 افغانۍ دې ماشومانو ته راوړي او دې وړوکي ماشوم ته یې لاس په لاس ورکوم. 2 3 4 5 6 3,500 افغانۍ 3,500 افغانۍ شوې. درنو ملګرو، د هغوی ورور د مرستې اخرنۍ کورنۍ چې وه هغه دا وه. دې ته مو د هغې ورور مرسته ورسوله. تاسې هم باید د دغسې یتیمانانو دپاره زموږ سره خپلې مرستې جاري وساتئ. ډېره زیاته